اوويشتم نصيحت: جومات ته تګ. هر څوک چې جومات سره یې زړه تړلی وي او د هر لمانځه لپاره جومات ته ځي راځي، په هر وارې تګ سره به یې الله پاک په جنت کې مقام او منزلت لوړوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو متفقون علیه حدیث کې فرمایي: څوک چې جومات ته لاړ شي او راشي، یعنی د جمع لمونځ لپاره، الله پاک به ورته جنت کې منزلت او مقام لوړ کړي په هر تګ راتګ باندې. د دې حدیث په شرح کې ځینې علما وایي هر څوک چې جومات ته د جمع لمونځونو په ځانګړي ډول د سهار جمع ته لاړ شي، بیا هلته تر لمر ختو پورې تم شي او عبادت وکړي، او بیا د ماښام جمع ته لاړ شي او هلته پاتې شي او جمع وکړي، الله پاک به هر ځل دغه کار سره جنت کې موقف لوړوي. د دې ترڅنګ به الله پاک د جمع په خاطر د هر لمونځ ان تر 29 چنده اضافه ثواب ورکړي. بل حدیث شریف کې راځي: د چا چې زړه له جومات سره تړلی وي، د قیامت په ورځ به هغه 9 کسانو په ډله کې وي چې الله پاک د خپل عرش تر سیوري لاندې ځای ورکوي. هغه سیوری چې په هغه ورځ به تر هغه بل سیوری نه وي. 28م نصیحت: 5 ګوني لمونځونه کول. هر مسلمان چې 5 وخت لمونځ په ښه ډول وکړي، الله پاک یې پخواني صغیره ګناهونه بخښي. د صحیح مسلم په یو حدیث کې حضرت عثمان رضی الله عنه څخه روایت شوی چې فرمایلی دي: لا رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه می واوریدل هیڅ مسلمان داسې نشته چې د 15 وخت فرض لمونځونو وخت پرې راشي او د ورته ښه ښایسته او بشپړ اودس وکړي، په خشوع سره د لمونځ ارکان او رکوع او سجدي وکړي، مګر دا چې د مخکنیو صغیره ګناهونو لپاره کفاره شي که کبیره ګناهونه نه وي کړي. یعنی هر ورځ چې پرتا د 15 وخت فرض لمونځونو وخت راځي او ته ورته ښایسته په سم ډول اودس وکړي، په خشوع او ټول پام سره د لمونځ هر رکن لکه رکوع، سجده او نور ارکان پوره کړي، لدې سره به د مخکینی صغیره ګناهونه درته وبخښل شي. او دا یوازې یو ځانګړي وخت پورې محدود نه دي، بلکې ټول کال هر ورځ چې ته دا کار کوي، ستا مخکینی صغیره ګناهونه بخښل کیږي. د کبیره ګناهونو بخښل کېدو لپاره بیا توبه او د الله پاک مهرباني ته اړ. په یو بل حدیث مبارک کې به مو اوریدلی وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: کله یو چا کور مخته یو ویاله وي او د پکې هر ورځ 15 وخت ځان منځي، نو کله به پر بدن ناپاکي پاتې شي. هغه مبارک فرمایلی 15 وخت لمونځ هم همدغه شان انسان له ګناهونو پاکوي.